سلطانه هیله کوم ما وبخئ که زه پوهېدی چې دومره په غوسه کېږې هېچا ته به مینه ویل ومې ویل تلای شي ډېر غوسه شو یو څه خو ووایه که نه ښکلې کوترې یو څه خو راته ووایه که نه چې زړه مې وچاودېږي د خدای لپاره یو څه ووایه خپل امبر ته دې زړه تش کړه که څه نه ویلې خو امبر خو ووایه که نه چې سارا مې ولچاودېږي که نه نو ځواني مرګ به شم حاله قسم خورم چې یوازې مېرمن هوښیار ته مې وویل یو ځل خو پوښتنه وکړه چې ولې مې ورته وویل دا خبره مېرمن هوښیار ته تا کړې آفرین دې په تا وي امبره خیریت خو به وي ښوونکي ولې په غوسه یې لکه چې سلطان مو در باندې په غوسه شوی دی دا راز دې نه باید ویلی وی تېروتنه دې وکړه په لومړیو کې مې هڅه کوله چې درک دې کړم فکر مې کوو د دې لپاره چې مینه دې له لاسه ورنکړي دا کار کوي خو ما تېروتنه وکړه اوس ډاډه شوم چې تاسو یوه بده او له نظره لوېدلې ښځه یې حتی د خپلې ګټې لپاره دې له شهزادګۍ صالحې نه هم ګټه واخیسته سلطان هم تاسو ته هیڅ مهم نه دی حتی دا هم درته مهم نه دی چې هغه په څه حالت کې دی خو په دې باید پوه شي چې دا کار مو هیڅ کله بې ځوابه نه پاتې کېږي د دې کارونو پایله به دې یوه ورځ هرومرو واخلي که خبرې دې خلاصې شوي نو تللی شي څنګه چې وینې چمتو کېږم څو شېبې وروسته به سلطان راشي له دومره بې شرمي سره بیا هم ویاړ کوي لیک خلاص شو آرامه شوی په خلاصېدو خو خلاص شو نامک پاشا به زما مینه ومني که لاړ شي سلطان ته ووایي نو زه به څه کوم ما ولیده چې نامک پاشا څنګه تا ته کتل له کورونو نه یې ښکاري چې هغه تا سره ډېره مینه لري خپل شخصي کار فکر نه کوم چې سلطان ته ووایي دومره اندېښنه مه کوه لیونی صالحې شکر چې تا لرم د خدای شکر چې ته یې هو رښتیا دم باید په لیک ولیکم آی ګلفیدن د اوس لپاره همدا لیک بسنه کوي یو ډېر ښایسته لیک دی دا د اوس هغه ارومرو ستا لیدو ته راځي انشاءالله وای 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 دې اسنادو ته په کتو داسې ښکاري چې موږ ډېر تکړه سر لښکر لرو موسی البته چې لرو دا ځل دې څه په سترګو ولګېده ووایه چې زه پوه شم دلته لیکل شوي چې د یانیالي رمضان په نوم سرلښکر د سلطان سلیمان د پاچایۍ په وخت کې له منځه تللی دی خو د تل په څیر خو برخه له همغه وخته تر اوسه پورې اخیستل کیږي او هغه هم په خپل وخت ښه یو دولت به نور څه وغواړي نامک پاشا وګوره زموږ 300 کلن کس تر اوسه جوړ تیار دی هر څه چې هغه خوري او سکي موږ هم خورو په هر حال دا نو ستا دنده ده چې پیدا یې کړې زه ځم چې سلطان وګورم یوه شیبه نامک پاشا لس ځواکمن سرتېري دې ودروه له ټولو سره یې جګړه کوم له دې ځایه ته ادینې پورې په اسبانې پرته له دمې ځم خو په ما دا ظلم مه کوه هیله کوم موسی جانه تا خو لا ظلم نه دی کتلی په هغه المارۍ کې نورې دوسیې هم دي هغه ټولې باید وګوري
تاسو څه کوئ؟ زما شیان چیرته وړئ؟ ولې ملا مانه یوه پوښتنه ونه کړه؟ ښوونکي سینان هېڅ مه وارخطا کېږه، دا ستا حق دی، ته جزایي یې. وروسته له دې به له نورو کنیزانو سره ژوند کوي. خو دا زموږ د سلطان امر دی. زما سلطانه هیله مند یم چې مزاحم شوی نه اوسم. په خیر راغلی نامکه. کارونه دې چېرته ورسول؟ زمونږ کار تر اوسه هم روان دی زما سلطانه، خو دا کار لږ څه کړکېچن دی. خیالي سرتېري چې له ډېر پخوانه کوپونه اخلي زیات دی. حیران پاتې یو چې څه سبا به په معدنو کې ستاسو کار اسان نه وي، په دې خو پوهېږي که نه؟ دا الله پاک په مرسته به یې حل کړو. پام کوئ، په احتیاط سره حرکت وکړئ. موږ پرته له وسلو نه ورځو. دا څرګندوي چې موږ د جنګ لپاره نه یو. امکان نه لري. وسلې باید ځان سره ولرئ. څنګه چې تاسو ووایئ سلطانه. نامې که موږ له هېواد نه یو جوړول قرض داره یو، خو هر چا چې غوښتي دا هېواد جوړ کړي هغه یې پښیمانه کړی دی، خو زه نه پښیمانه کېږم. زما سلطانه د الله په مرسته به موږ خپله هڅه وکړو. انشاءالله چې تر سهاره به ټول اسناد وګورو. زما سلطانه د نن له موضوع نه خبر شو. عالمان ډېر خواشیني شوي دي، وایي چې غرور یې د پښو لاندې شوی دی، خو اوس هم په هغو موضوعګانو کار کوي چې تاسو ورته نه وایي. نامې که وینې چې هغې ښوونکي څه ستونزو سره مخامخ کړی یم. زما سلطانه خو زه ګمان نه کوم چې دا به د هغه ښوونکی کوي. ما پوښتنه ورنه وکړه، خپله یې ووایي. دې کار یې زه ډېر خفه کړم. واه واه، خبره دې ځای ته ورسېده. میرمن سینان ډېره لویې خبرې کولې. میرمن سینان هوایي شوې وه، خپل کارونو ته هېڅ پام نه و. انجونو هم دومره لوبه بس نه کوي، خپله کارونو ته ورسېږئ. په ماڼۍ کې ټول خبر شوي دي. ها سلطان مو په حقه دی چې په غوسه شي، خو زما خبرو ته هیڅ غوږونه نیوه، حتی اجازه یې رانه کړه چې له ځان نه دفاع وکړم او څه ووایم. فکر نه کوم چې نور حتی راته هم ګوري. سنان پایله مه منه، دومره زر مه تسلیمېږه. زه مې سلطان ډېر ښه پېژنم چې هېڅکله نور راسره خبرې نه کوي. زه تا ډېره ښه پېژنم سنان، ته هغه څوک نه یې چې په دومره اسانۍ تسلیمه شي. حالا میرمنو، د خوب وخت مو دی، ټول مو خپلو ځایو ته لاړې شئ. پرېږده نو مو کیسې پیل کړې وي. او ډېر وخت شته میرمن ګوهر، پرېږده چې کینو. که اجازه درکم تر سهاره کینئ، خبرې کوئ، همداسې نه ده؟ تا له ما سره څه وکړه دیمتره؟ ولې دې دا کار وکړه؟ دا د هغې هیلې ځواب دی چې تا ونه منلې، خپله دې دا غوښتې وه. ما ته دې ناویلي وه که نه؟ که زما خبره دې منلې وه اوس به په دې حالت کې نه وې، پوه شوې؟ خدای دې تا ووهي بدبخته انسانه، ژوندی دې نه پرېږدم، وژنم دې. ته لومړی خپل غم وکړه. بیعقله، ما هم هېڅکله نه غوښتل چې داسې مړ شې ملګري، خو تا زما خبره ونه منله، خفه دې ښایسته دی. دا شام څومره ښه سوځي. زه به تا رسوا کړم. ویده شه، ویده شه، ځان مه په تکلیفوه.
که نه نو زه به هم په تکلیف شم. لکه چې ویده شو وده لیدل چې ویده شو که د تل لپاره ویده شي بیا دا تا ته درکړم. یوه بله خبره، لومړی یې باید ځای چمتو کړي تر څو دا وکولی شي په ارامه ویده شي. په مخ یې یو څه واچوه. امر مو په ځای کېږي ښاغلیه. دا ترحم له ځان سره راوړه. ما پرون شپه فکر وکړ ته په حقه وې. لومړی ځل و چې داسې راباندې په غوسه شو خو څوم د سلطان شاه نه پرېږدم تر څو ځان بې ګناه ثابته نه کړم شی نه پرېږدم. آفرین. تر اوسه دې څه لیدلي دي؟ زه له هغه نه زیدي یم ډېره. ښاغلیه، ګمان کوم چې د خپل شریک څخه نه خوښې او بله خبره دا ده چې لسګونه سرلښکرو تر اوسه په جنګ کې ګډون نه دی کړی. د دې نه خبر یې؟ استغفر الله نامک پاچا، دا تاسو څه ډول خبرې کوئ؟ زه د خپل شریک ضمانت کوم. ښه نو داسې ده چا چې لا تر اوسه په جنګ کې ګډون نه دی کړی یو امامي دی، قهوه خونه هم لري او همدارنګه کروندې هم لري. کېږي راته ووایه چې د څه وخت رئیس په حکومت کې سرتېری دی. اوس د سلطان سلیمان حکومت دی. ها دا کس څو کلن دی وګوره، لکه چې تر اوسه یې روح ژوندی دی. زما په سیمه کې داسې کار امکان نه لري موسی. د خدای شکر بې ګناه پاک صفا او ستره یم. زه نور په کوم څه نه پوهېږم. هغه کسان چې کلونه کېږي مړه شوي او دا چې انمړی هم شتون نه لري هغوی ته حق ورکول څه معنا لري؟ نومونه یې باید پاک شي. نور نه غواړم خیالي کسان په دې نومو باندې واوسي. ښه ده، زر لاس په کار شئ. د وسلې د جوړولو کار باید زر تر زره پیل شي. په سترګو زما سلطانه. له نامک پاشا او موسی نه کوم خبر شته او که نه؟ نه زما سلطانه، لا تر اوسه هم د هیټ په ډګر کې دي. داسې هم کیدای شي چې په هغه څه ونه شي. دوی انسان لیونی کوي په خدای. په ډېرو ستونزو ځان سنبالوم. یو ځل سلطان امر وکړي بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. ښه شو چې ځان دې سنبال کوو، کومه ستونزه رامنځته نه شوه. زما په اند له دې ډلې سره جنګېدل به د سلطان وروستۍ خبره وي. داسې ښکاري چې د سلطان خزانه تشه شوې ده ځکه چې اوس د بېوزله سرتېرو جیبونه لټوي. لکه چې کوم بل کار یې نه درلود چې زموږ شی نیولې ده. دې ته یې پام نه دی چې له ور سره لوبې کوي. ما ته نوره حوصله نه ده پاتې. پوهېږم راشه نور غوندې مخامخ خبرې وکړم. یا به زموږ د سلطان امر یو منئ یا به د سرغړونې په بدل کې خپل سر له لاسه ورکوئ. ظاهر آغا سار په خیر. که سلطان مو وخت لري غواړم ورسره ووینم. نه وخت نه لري، سلطان مو مصروف دی. اړینه نه ده تر څو چې بېکاره کېږي زه دلته په تمه پاتې کېږم. هسې مه په تمه کېږه. سلطان امر کړی چې تاسو ته زه اجازه در نه کړم. بالکل څنګه مې چې فکر کړی و. خیر دی، تر څو چې پرېکړه بدلېږي زه هم دلته اوسم. ستاسو خپله خونه. وای دې میږي برکېدل چې راشي وزرې باسي. یا الله! مکبه موسی خپله توره دې ښکته کړه. ټول خواره شئ. دا خبره مې تاسو ته هم وکړه. خپلې تورې ښکته کړئ. ارامه اوسئ. سرغړونه د څه لپاره ده؟ خپل حد وپېژنئ. بس دی نو.
په حق کې باید دعا وکړي. ملګرو صبر وکړ، موږ ټول د یو سلطان سرتیر یو. ټیټ شئ. هلنو ملګرو ماته مه ګورئ، تورې مو کاته کوئ. هلنو زر کوئ. د دې کار پایله ښه نه ښکارېدل. ته مې ویلي اوسي پاشا. ته په حقه یې موسی جانه، خو الله پاک دې زموږ پایله ښه کړي. تر اوسه په تمه ده. په تمه ده سلطان. ما تر اوسه د دې په شان یوه ضدي نجلۍ نه وه لیدلې. سلطان رحم پرې وکړئ او هغه دلته راوغواړئ. نه، دا رحم کول به ما ته یوه ډېره لویه ستونزې جوړه کړي. سلطانه یوه شېبه صبر وکړه، غواړم در سره خبرې وکړم. هیله کوم. ظاهره زما غشی او کمان چمتو کوي، غواړم ښکار ته لاړ شم. ډېر ستومانه شوی. امر مو په ځای کېږي سلطان. سلطانه زما خبرې واورئ، ډېرې لنډې دي. هیله کوم خدایه ته صبر راکړې. سلطانه هیله کوم یو ځل مې خبرې واورئ. ظاهره مخکې له دې چې په هغې کوم څه وشي ښکار وکړه. سلطانه توبه مې کړه خدای، دلته دې مې پیدا کړم. د خپلې خبرې ویلو لپاره مې تاسو نه پرېږدم. دا ځل باید در سره خبرې وکړم. ښه نو اورم. سلطانه دا رښتیا دي چې ستاسو د راز ویلو کې مې یوه تېروتنه وکړه. تاسو هم حق لرئ چې په ما غوسه شئ، خو د دې راز د تولو حتی زما فکر ته هم نه راته. باور وکړئ رښتیا وایم. سنان یو کس ته دې ویلي، سره له دې چې څو ځله مې درته وویل چې چاته مه وایه، ټول کسان خبرېږي. سلطانه که خبره وایي چې داسې کېږي، هېڅکله مې چاته نه ویل. له هر چا نه تېروتنه کېږي. هیله کوم ما وبښئ. زما په ژوند کې تېروتنه ځای نه لري. که کوم بل چا دا کار کړی وای نو خیر، خو تا نه مې دا هیله نه درلوده. که په خپله کوټه کې وي څو ځله ووایم هرومرو یې د باندې کار درلودو چې که راشي او موږ ګیر کې بیا څنګه ګلفیدان اعصاب مې مه خرابوه، لاړه شه دا لیک کېږده او بېرته راشه. زه همدلته په تمه پاته کېږم، پوه شوې؟ که څوک راشي نو زه په هغه بوخت کړم. سمه ده؟ سمه ده. ښه نو لاړه شه.
ناوخته کوګل فیدان که دې ته پته مې وي چې هغه راشي دا لیک ولولي بیا ته راوځي. نه په میز مې کېښودو، هېڅ مې باور نه کېږي چې دا کار مې کړی وي. هغه مې په میز کېښودو، هغه به یې ستا لیدو ته راشي، ته به یې وویني. نن ټوله ورځ ورپسې وګرځېدم، هر څه مې چې وویل، هر څه مې چې وکړه، خو سلطان زه ونه له بخښلم. دې نه ښکاري چې ستا ضد کول ډېر ښه دي. داسې ښکاري چې ما ډېر خفه کړی دی، خو له بده مرغه زه هېڅ هم نشم کولی. نه باید دونه په دې مسله باندې ضد وکړم. کوترې دا ځای در سره ډېر ښه ښکاري. آخر د کوم ځای لیاقت چې دې درلود هلته ورسېدې. لیونو ته یو کتل بسنه کوي. زه خو پوه نشم چې دا څه دي. په نوم کې خو سوپ دی، خو په خاورو کې خوند شته او په دې کې نه. خدای دې کبر نه کړي، په دې ورځ کې اشپز ډېر بې خونده خواړه پخوي، هېڅ خوند نه کوي. تاسو مېرمن ګوهر ته په دې اړه کوم څه نه دي څو ویلي؟ ځلې مو شکایت وکړو خو هېڅوک زموږ خبره ته غوږ نه کوي. دا نو څه معنا لري ګرانې؟ هر څنګه چې وي تاسو د دې ماڼۍ غړي یاست، ولې مو خبره نه اوري؟ کفترې خوله چې د خلاصه کینو جزایي کوي دی، د باندې قانون دلته نه عملي کیږي، د ماڼۍ قانون دلته توپیر لري. او مېرمنو، قانون دی بدلولو لپاره جوړ شوی، د دې لپاره چې دا ډوډۍ زموږ لپاره مناسبه نه ده، موږ یې باید بدله کړو. وروسته له ډوډۍ ټولېږو او په دې اړه خبرې کوو. موږ باید په دې ماڼۍ کې سم بدلون راولو. زما سلطانه، دې ته ډګر د سرتیرونه ډک دی. ځینې سرلښکرو غیر قانوني مالونه بیرته ورکړه، خو ځینو یې نن لږ پاتې و چې ګډوډي جوړه کړي. یعنې چې په سمه لار روان یو. د عید په میدان کې 3000 کسیزه لښکر اضافه کوي. که کوم چا غوښته ستونزه رامنځته کړي ورته سزا ورکوي. امر هم په ځای کېږي. خو کوم خاین سرلښکر چې زموږ په پوځ کې دي، ډارېږم چې کومه ګډوډي جوړه نه کړي. هغوی باید له خپلې دستې سر له منځه لاړ شي. پوه شوې؟ په خبره خو پوه شوې او که نه پاشه؟ سرلښکران او عالمان زما کسان دي، پوه شوئ؟ زه خپلو کسانو ته قناعت ورکولی شم. فکر وکړئ چې نورو سرلښکرو خپلو کسانو ته قناعت ورکړه، خو ډېر نور سرلښکران شته ده چې خپل سلطان ته صادق دي. په دې خو تاسو پوهېږئ، که هغوی هملاسې نه شي او د سلطان پلوي وکړي، زموږ د دې کار پایله به هرومرو مرګ وي. ښاغلی عصمت رښتیا سرلښکرو تاسو فکر کوئ چې نور سرلښکر د خپل صداقت لپاره سلطان ته وفادار دي؟ هغوی ټول ډارن دي، ویریږي. تاسو یوار خپل کار پیل کړئ. د دواړه نړۍ او اسلامي شریعت لپاره خپلې نیوکې پیلوو ملګرو. ملګرو، زه ورسره یم. زم همغږی یم، تاسو سره یم. زم هم یم. داسې چې دا سرلامدې شیبې نه دې زموږ جګړه مبارکه وي. کومه تګلاره مې چې تاسو ته ښودلې وه، په هغې مې ډېر ټینګار وکړ زما سلطانه. له نیکه مرغه د حکومت ډېری خاینین په رسوا کېدو دي، ډېر ژر به ټول وپېژنئ. نو موږ باید داسې یو نظام جوړ کړو چې هېڅوک هم په موږ شک ونه کړي، او موږ داسې یو نظام ته اړتیا لرو چې زموږ د باور وړ کسان پکې وي. هر څومره زر چې کېږي هغه ځوانه تل چې ساله یې ژغورلې وه دلته یې راوله. پام کوه جلۍ. خیرت خو به وي، ولې خندې؟ زه له چا سره خبرې کوم؟ صالحې، پته څه شوي؟ هیڅ، همداسې په فکر کې دوبه شوي وو. صالحې، ستا په ان نامک پاچا به زما لیک لوستلی وي؟
کله چې زما نوم ویني څومره به حیران شي ها. ای توبه خدایا، څه شوي؟ زموږ له یاده ووته چې په لیک کې ستا نوم ولیکو. اوف. ستا که زما ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه، خطا د چا ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه. زه آماده یم خو چې ته سبا منکر نه شي. زما رضا ده خو ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه. چې نه دې وکړه په ژړا شوې نور مې نه یادېږي. دا نور روا ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه. آی اسما، ته بیا څه پلان لرې؟ ښاغلی خالده، ادامه ورکه، اورم. بالاخره هغه کسانو چې شک هم درلودو پوه شول چې دا کار داسې مخته نه ځي او آخر خطر لري. ټول سرلښکر جنګ ته آماده دي. ښه ده، اوس به محمود وویني چې په هغه څه بلاګانې راځي. مېرمنې، کاش تاسو یو ځل لیدلی وای هغوی په ډېره مینه ستاسو نوم اخیسته. همدا چې سلطنت ته ورسېږم ټولو ته به ډالۍ ورکړم. البته ستا زحمتونه هم نه هېروم ښاغلی خالده. په یاد دې وي تر ټولو لویه ډالۍ به ته واخلې. استغفر الله مېرمنې، دا کارونه مې د کومې موخې لپاره نه دي کړي. د دې لپاره چې تاسو مې خوښېږئ کوم یې، په دې خو تاسو هم پوهېږم ښاغلی خالده، پوهېږم. ای جنو، نن د یووالي ورځ ده. که موږ سره یو ځای شو، میرمن ګوهرم زموږ په وړاندې نشي درېدلی. که جزایي شو، که ټول سره یو ځای مبارزه وکړو، بیا هیڅ چاته جزا نه ورکول کېږي. لوی مشهور پوهان پروسو ویلي انسان په سختي نړۍ ته راځي، خو ځینې ځان په زنځیرو تړي. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لاس یو کړو او دا زنځیر له منځه یوسو. هغه پروسو څوک دی؟ موږ پېژني؟ ونجلې، هغه یو فرانسوي پوهان دی، ډېره موده کېږي چې مړ شوی. موږ به څنګه پېژني؟ یعنی چې فرانسوي دی، یعنی چې یو پردی. موږ له کومه پوه شو چې دا زموږ نیکمرغۍ لپاره ویلې؟ اوی خدایا، سمه ده سمه ده، پرسو هېر کوي. ګورئ میرمنو، موږ ټول سره له همدې شیبې تر څو چې خپلو هیلو ته نه یې رسېدلي باید مبارزه وکړو. په همدې سادګۍ پوه شوې؟ سمه ده، ستا خبره منو، خو څنګه مبارزه وکړو ښوونکې؟ یعنې تر څو چې زموږ خواړه نه وي سم شوي، هېڅوک باید ډوډۍ ونه خوري. زه خو هېڅ صبر نشم کوی. ته باید صبر وکړې، ټول باید صبر ووسو، له یو بل سره یو لاس کېږو تر څو چې خپل حق اخلو باید وزغمو. له ما سره څوک دی؟ میرمنو، تاسو بلنلیک ته په تمه یئ؟ هله راځئ خواړه مو وخورئ. نه یې خورو میرمن ګوهرې. خیرات خو به وي؟ پرهیز مو کړی څنګه؟ نه میرمن ګوهر، خواړه مو په زړه نه دي. تر څو چې زموږ آشپز بدل نشي، موږ هېڅ یو هم خوړو ته لاس نه وروړو. په خبره پوه شوې؟ تاسو د دې لیونۍ خبرو ته غوږ نیولی څنګه؟ هله زما وخت مه ضایع کوئ، راځئ خواړه مو وخورئ. میرمن ګوهر، ناحقه ځان مه سرګردان کوه. نه یې خورو، څنګه چې پرسو ویلي وو خپل زنځیرونه شکوو. چا؟ زما په نظر همدا اوس یې وخت ده چې ټولې خبرې وایم. میرمن ګوهر، موږ له تاسو نه ځینې غوښتنې لرو. تر څو چې هغه عملي نشي، له دې ځایه هېڅوک چیرته نه ځي.
زما خبرو ته ښه غوږ ونیسئ. تاسو ټول جزایي کوم، بیا به زنځیرونه هم درته ښکاره کړم. دا چې نه یې خورئ ټول خپلو کارونو ته لاړې شئ. هله پاڅېږئ، کارونه مو پیل کړئ. ښه ووایئ ستاسو غوښتنې څه دي؟ هغه آشپز چې پخلی خوند نه لري باید بدل شي. یو زموږ توشکې اصلا آرامه نه دي ځکه زړې شوي دي، باید بدل شي. دوه او کوم څه چې د شپې غواړو څه شی و؟ کله چې خپله مو هو د شپې لخوا هر کله چې وغواړو هماغه وخت ویده کېږو او سهار هم هر وخت چې وغواړو راویښېږو. دام شو. دریم زما په اند ښه خبره ده. لږ تر لږه د پخلي په اړه خو په حقه دي که نه؟ بره ته هم د دوی پلوي مه کوه نو. درې ستاسو حق به هم درکړم. د دې حساب کار به تاسو ټول ورکوئ. ښوونکي فکر مه کوه چې زه نه پوهېږم، دا ټول ستا کارونه دي، ډېره ښه پوهېږم. آفرین دې په تاسو ټولې وي. له خدایه شکر چې تا بیا وینم. یعنې مېرمنې آی نه، امکان نه لري. سمدلاسه مې ځان له لاسه ورکړه. اوس هم زه خیالي وینو. ځان سنبال که زمانه تل په معنی کې څه کوې ګران. ته چېرته ځې؟ مرسته راسره وکړه، ما لاره ورکه کړې ده. په رښتیا هم ته خپله یې. فکر مې کوه چې زه خیالي وینم. ته په معنی کې څه کوې؟ دا مې د سلطان غوښتنه وه. وروسته له دې به ما یوازې په خیالونو کې نه، ځینې وختونه په ماڼۍ کې مو ووینې. که عادت وکړې ښه به وي. هیڅ عادت نه کوم ښاغلیه، ځکه نور نه غواړم ستا څېره ووینو. او بله دا چې دا د معنی باغ دی، که یوه چیغه ووهم بیا ټول سرتېري راځي او تا وژني. خیر ته یې وارې هڅه وکړه. دا مې هېر کړي وو چې ته څومره ضدي یې. زه ضدي یم؟ په هوښ راشه، ستا مخ کې یو شهزادګۍ ولاړه ده. سمه ده ډېرې خبرې مه کوه. ماڼۍ ته د ننوتو لاره راته راوښیه چې له دې ځای نه ځان ډېر به ښه وشي. هغه خواته ده. خدای دې خیر درکړي. خدای تا ته خیر درکړي. مصیبته لیونی. لومړی ځل مې چې ته ولیدلی ته مې خوښ شو ځوانه تله. ډېر غیرتي هلک ښکاري. ښه اوس د تل په څېر د عید میدان ته لاړ شه او د خاینو سرتېرو په منځ کې ځان ته یو ځای جوړ کړه. وروسته له هغه نه کوم کار چې ما درته ویل هغه ترسره کړه. ما ته ډېرې بدې کنځلې وکړه. سمه ده؟ هیله کوم سلطانه، زه د حق ځان ته نه ورکوم. ستا دنده هم داسې ده. ځینې سرلښکر اوس هم فساد پسې ګرځي. دا چې هغوی په خپلو منځو کې څه نقشه لري په هغې باید پوه شي او موږ ته خبر راکړي تر څو وکولی شو له دې لارې هغه خاینان دانه دانه پیدا کولو میسر. سلطانه که زه ستاسو په اړه دا خبرې وکړم فکر نه کوم چې څوک به باور وکړي، ځکه زه تاسو ته ډېر صادق یم. زموږ موخه هم همدا ده. لکه څنګه چې زه په تا باور لرم هغه کار ترسره کړي. ته کولی شي دا کار ترسره کړي. دا مسله ډېره اړینه ده. که چیرې ته د هغو منځ ته لاړ شي او د هغوی شوم پلانونه خبر شي ډېر څه به لاسته راوړي. امر مو په سر سترګو منم سلطان. ستا باور راته بسنه کوي. د خدای په مرسته په سمه توګه به دا کار ترسره. د خدای په مرسته دا کار کولی شي. بسنه کوي چې په خپل ځواک. دا مو مهرباني ده. خدای دې تاسو ته وکړي. او تاسو راغلی؟ په ټولو یې وویشئ. اوس به وګورو چې دا مني او که نه یې مني.
خانو همدومره تمثیل بس دی. خواږه به وخورو او خوږې خبرې به وکړو. دا موضوع همدلته وتړئ. تاسو باغلاوه وخورئ او بیرته خپلو کارونو ته ورسېږئ. زه خپله مهرباني په تاسو باندې کوم. دا تېروتنو مو نادیده نیسم. خبره خلاصه. پام کوه دا کار ونه کړې. پرېږده هر کار یې چې زړه وي هماغه دې وکړي. ته د دې پروا مه کوه. څومره دې چې زړه کېږي ویې خوره. تازه او ګرمې دي. هم دا اوس پخه شوي. شربت یې هم ورته هم دا اوس اچولی. که اوس هغه وخورې بیا مجبوره یې چې تل بد خونده خواړه وخورې. هیله کوم وایسکمه. خانو صبر کوم. زه پوهېږم چې له تاسو سره څه وکړم. دا چې اوس دا څوک نه خوري نو باید زه یې وخورم. زما سلطانه ډېر وبخئ. د هغې مېرمن سنان سزا نه ده خلاصه شوې. موږ وایو چې بیرته خپلې کوټې ته ولیږو. هر څنګه چې نوي ښوونکې ده که بیرته خپلې کوټې ته لاړه شي ښه به وي. یعنې چې هلته ما رامانه ته ناسته بیا یې څه کړي دي؟ داسې ووایئ چې څه کارونه یې نه دي کړي. په 2 ورځو کې د هغه ځای نظم له منځه وړی. انجونې له کاره وایستې او اوس یې اعتصاب کړی دی. نه کار کوي او نه مدرسې ته ځي. تر ماښامه کیني او سندرې وایي بس. د څه لپاره؟ وایي چې نوی اشپز بې خونده خواړه چمتو کوي. وایي توشکې زړې شوي دي او نورې خبرې. ځینې وختونه دا خبرې کولې خو نه پوهېدم چې خبره تر دې ځایه رسېږي. ټولې د هغې ښوونکي له لاسه دي. ډېر ښه. ښه نو ستا پان خواړه څنګه دي؟ خوندور دي او که نه؟ دومره یې په اړه ښه نشم ویلی. ما هم غوښتل چې یو بل کس راوغواړم. داسې چې د پخوانی کس راوغواړه. او توشکې؟ رښتیا وایي توشکې زړې شوي دي. خو که زه یې خبره ومنم او دا هر څه بدل کړم په ماڼۍ کې زما حیثیت څنګه شي؟ زما حکم بې ارزښته کېږي. مېرمن ګوهر اوسېدل اسانه کار نه دی. یوه لاره پیدا که او دا مسله هواره که. زما سلطانه زه وایم مېرمن سنان بیرته خپلې کوټې ته ولیږو. نه هغه باید همالته وي. آشپز بدلیږي. خو د دې لپاره نه چې تاسو یې غواړئ. ما له مخکې نه هم غوښتل چې بدل یې کړم. ښه نو هر څه چې وي بدلوي که نه؟ بدلوم یې. د خوب وخت هېڅکله نه بدلیږي. د خوب وخت نه بدلیږي. مېرمن ګوهر موږ ماشومان نه یو. هر څوک هر وخت چې وغواړي باید ویده شي. ومې ویل چې نه کېږي. زه د هر چا په زړه شمه بلولی او ګلولی نشم. اسراف کېږي، خطر هم لري. منه مې. توشکې بدلی بشي. د بیښېدو وخت مېرمن سنان په خپلو مغزو دومره فشار مه راوړه. سهار لمونځ ته باید ټول راویښ شي. تل همداسې وو او تل به همداسې وي. منه مې. یعنې چې موږ سمې پرېکړې ته ورسېدو. هو سمې پرېکړې ته ورسېدو. ښوونکي ورسېدو.
ومو لیدل ویلي مې وه چې محمود زموږ شا نیسي زه په حقه ومه ډېر ښه پوهېږم چې دا یو پلان دی دا څرګندوي چې زه له تاسو نه ځواکمن یم دا په موږ په زوره مني موږ ان خپل غږ هم نشو پورته کولی بس دی نو په اساني بل چاته نه تسلیمیږو زه په دې پوهېږم چې زموږ سرتېري څومره ځواک لري ته لیونی شوی لکه دا خبرې نه ولیکې عمره دا ملګري په حقه دي تر پرونه زمغلی و نه مې غوښتل چې جګړه وشي خو دا خبره اړینه ده داسې ښکاري چې سلطان پرېکړه کړې چې زموږ حق واخلي خیرت خدای ځوانه لمر له کومه راختلی چې ته دا خبرې کوې په تا خو سلطان ډېر ګران و راته ګران و خو تر هغه چې زموږ شای نه ونیولې دا موضوع مې هېڅ خوښه نه شوه د پلار کوپون مې اوس هم راسره دی له خپل کوپون سره ما 2 برخې اخیستې خو اوس یې یو له منځه ځي وګوره وروره اوس یې تر ټولو صادقه سرتېری هم ترېنه زموږ په شان کرکه کوي ګوره ځوان ښې خبرې کوې خبرې دې په زړه کې نه ساتې خو دا داسې یوه ستونزه نه ده چې دلته هواره شي د زاله څاڅکي څاڅکي نه سیند جوړېږي دا هم باید له موږ سره په غونډې کې وي سمه ده ویني ما وڅاره شاید چې نیکمرغه شي څه خبره ده ګاډیوانه تا باید په پام کې ونیسو ستا په مرسته له شپږه وژغورل شو نه یوازې زه نه ټول یو ځای بریالي شو والا زه خو ډېره توشکې خوشحاله شوم زه هم د خپل حق د اخیستو لپاره خوشحاله شوم سنان زه اوس پوه شوم چې مبارزه ستا په فطرت کې ده هغه نو څه زه شاید یم تر ننه چې تا هر څه غوښتي دي هغه دې لاسته راوړي هغه هم په سمې لارې ښکلې خبرې زیری مې در باندې زموږ سلطان ته غوښتې ای پري ولې وریده وی ویل سلطان زه غوښتي یعنې چې همدومره سزا راته بسنه کوي لاړه شه خدای مهربان زه به لاړه شم نور څومره پیاده لاړ شو رضا نور هم لاره پاتې ته هم د جنګ ډېر زیات لیوال وې خو داسې ته نه ښکاره کوله هو نو د هر چا صبر یو حد لري څه وکړو ته موږ ته د بې عقلو فکر کړی د لیونیزو ته خو د سلطان وفادار کس وې ته له څه وخت نه داسې بې وفا شوې لیونتوب مه کوه رضا ملګرتیا او دنده یوه خبره ده او د روزي بندېدل بله خبره جاسوسي خو ستا په تندي نه ده لیکل شوې تمثیل دې پرېږده تر لږه په عزت سره مړ شه جاسوسي او تمثیل ستاسو په څېر د خاینانو کار دی خبرې مه کوه کلمه دې تېره کړه سلطانه د دې لپاره چې تاسو پرېکړه وکړه چې زما خبرو ته غوږ ونیسئ زه له تاسو نه ډېره مننه کوم راځه کښېنه زما په اند چې تاسو اوس پوه شوئ چې ما هیڅ کوم بد هدف نه درلود سلطانه سنان درته مې ویلې کښېنه ما سره څنګه چې ته فکر کوې داسې نه ده سلطانه چا باندې څه شوي هغه کس ستا پلار ده ودې ویل پلار مې او هغه یوه پېښه